بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مولوی نور احمد غزنوی دی او د هلمند پوهنتون د شریعت پوهنځي د اسلامي ثقافت څانګې یو تن استاد یم. د اسد 23مه چې د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د مظلوم ملت د ازادۍ او د استقلال ورځ وه. دا ورځ یو تاریخي او نه هېرېدونکې ورځ ده. نو د دې ورځې ارزښتونه خو ډېر دي، البته زه به یو دوه او درې ووایم. ارزښت یې په دې کې ده چې موږ باید څرنګه چې موږ ازادي وو، استقلال د خاورې او د جغرافیې واخیستل، موږ باید هر ډول ازادي ولرو. یعنی موجوده دولت او د دولت په توسط باندې د ملت ټولې طبقې باید اول د نظام د استحکام او د قوت لپاره او د نظام د هر ډول استقلال لکه اقتصادي، تعلیمي، نظامي، طبي په ټولو برخو کې باید دولت کار وکړي او د دولت ټولې هڅې او کارونه او ادارې منسجمې کړي. تر ټولو اول اقتصاد، چې دولت چې اقتصاد ته کار وکړي، خودکفا سي، نو خپل استقلال پیدا کولی سي. او که دولت او افغانستان ټول ملت اقتصاد ونه لري نو بیا محتاج دی او احتیاجي خپله یو د استقلال ضد شی ده. احتیاجي خپله یو ډول انسانان غلامان کوي په اصطلاح، د چا تر تاثیر لاندې راولي. په نظامی لحاظ باید قوت ورکړي، په اقتصادي لحاظ قوت ورکړي، په علمي لحاظ قوت ورکړي، علم ته باید وده ورکړي او د علومو کثرت ته چې علومو څنګه ډیر دي، د علومو ارزښت ته دې ته باید کمپاین وکړي، تبلیغ وکړي، خلک راوبولي، تر څو زموږ خلک د علم په ګېڼه سمبال سي او علمي خلک، علمي قشر، بلکې ټول ولس د علم په ګېڼه سمبال سي. په آینده کلونو کې 10 کاله 15 کاله بعد 40 کاله بعد باید زموږ په ولس کې بې علمه ځوانان، بې علمه خلک نه وي. نو د دغې ورځې څخه خو ډېرې انګېرنې شته، ځکه کوم خلک چې دلته ژوند کړی او د تېرو 20 کلو هغه ترخې تجربې او ناخوالې، جنګ او بدبختۍ او دربدري دا یې لیدلي، نو چې دغه آرام ژوند او هغه سر په تله کې دا بیخي د ځمکې او د اسمان فرق لري. نو دغه آرام ژوند ته دې وګوري، 4 کاله دا ملت څنګه آرام ژوند وکړل او په هغه وخت کې ژوند څنګه و چې خپل دکانداري ته نه و خلاص، خپل تجارت ته نه و خلاص، خپل علم ته نه و خلاص، حتی خپل د مال او د خپل ناموس او د سر ساتنه یې نه وه، مال او عزت او ابرو یې نه وه محفوظ. اوس دا ټول څه محفوظ دي. نو هم د دولت خلک او هم ملت دواړه باید د دې شکر ادا کړي او دا باید هیر نه کړي. یعنې د تېرې ناخوالې او تېر بدبختۍ دا باید هیر نه کړي. دغه نعمت باید قدر وکړي، اول د خدای په وړاندې او دوم د خپل ملت او د خلکو په وړاندې.